مې د شعر په ژبه او له دې واکمنو څو ګیلې لرمه چې خفه نه شي زما په سپینو کیسو نن ورته څو سپینې کیسې لرمه له چا تپوس نشته چې څه کوي څوک د غرق کېدلو علامې لرمه د کابل جان به درته څه یادوم په خوست بازار کې میخانې لرمه واوره په لویه چوکۍ ناست واکمنه دا واکمني دې وایه څه ته وایي موږ لا ژوندون د غلامۍ تېروو دا ازادي دې وایه څه ته وایي ستا په مکتب کې زده کړې شي د انګلیش پښتو فارسي دې وایه څه ته وایي چې اسلام پرېږدي کفر غوره کړي نو ډیموکراسي دې وایه څه ته وایي او پښتونه او یا خو دې کړي پښتون نامه بدله او یا خو دې دغه غلامي پرېږدي یا دې لاسونو ته بنګړي واچوي یا په کورونو دې ناستي پرېږدي یا خو دې وایي چې افغان نه یم یا خو دې دغه سرچیټي پرېږدي چې حقیقت پټوي نه یې وایي او هغه شاعر دې شاعري پرېږدي وایي خو تل به د دې بدرنګ ظلمونه نه وي دغه ظلمونه به یې پای عمومي تل به پښتون داسې وده پروت نه وي دغه خوبونه به یې پای عمومي زما اشنا به مینه سمه وکړي دا سترګکونه به یې پای عمومي رقیب به هم له جانان ستړی شي نو دا لمسونونه به یې پای عمومي وایي او دا مې د خدای او د رسول دښمن دی غازي لالیه په دې سر یې وله د تکبیر غږ پرې کړه ګزار پرې کوه زغره ماتېږي په ټټر یې وله وطن پرې واره سور اور وګرځوه مه یې پرېږده په سمه غر یې وله وطن او دا یهودي دی ازلي دښمن دی په ګستاخۍ د پیغمبر یې وله وایي دا مې د پاک رسول الله لباس دی دې کړۍ ته هم توجه وغواړم وایي دا مې د پاک رسول الله لباس دی په سپین دستار تورونه مه لګوئ د ستا سیاف مجددي خو نه دی زما په یار تورونه مه لګوئ تروریست نه د یهودیانو خوار شئ په حکمتیار تورونه مه لګوئ زمونږ دغه د جنت زینت او زمونږ په دار تورونه مه لګوئ وایي 1.5 میلیونه شهیدان مو څه کړل راته مشرانو جهادي ووایئ تاسو په خېټو ډک بنګلو کې ناست یئ دلته یتیم له لوږې مري ووایئ د څه لپاره مو جنګونه وکړل استاد سیاف رباني ووایئ نو بیا کرزی بچایي ولې کوي چې ژړوي یې بېوسي ووایئ وایي یم افغان درته تسلیم به نه شم که د صدام غوندې په دار شمه له ایټم بم به دې ډار ونه کړمه که لږ د خپلو نه وزګار شومه په شان د نورو به دې وسوځوم که درته اور شومه انګار شومه په دغه شرط که په اتفاق شو واړه که یو اواز او یو گفتار شومه بلا د ګډه ماتوي یې درنه او د کلي خلکو دروازې مه تړئ او د پښتنې د سر ټکری کوزیږي ځوانانو پاڅېږئ جذبې مه تړئ بېګا چا بیا داسې ویل په چغو پر باباجان مې لاس او خپې مه تړئ له حد نه زیات کول تاوان پېښوي او په تار د صبر حوصلې مه تړئ او ای د محمود غزنوي باچیانو ای د محمود غزنوي باچیانو تر ډیلي پورې حکومت مو څه شو ای د میرویس د احمدشاه زمنو امپراتوري یا شجاعت مو څه شو تاسو قتل چې خور مو سپیو خوړه پښتنو وایئ نن غیرت مو څه شو چې دې نړۍ درته سلام کولو ووایئ هغه پت عزت مو څه شو رالنډوم یې وایي پښتنو دغه سوال مې ومنئ چې خپل تاریخونه مو ژوندي کړئ بیرته له زنو جوړ کړئ احمدشاه او امان بیرغ مو پورته پر ډیلي کړئ بیرته ټول سره یو شئ او مین شئ سره سرور یو بل ته زړګي کړئ بیرته او پورته شئ وښیئ دنیا ته غیرت خپل منځ کې ټینګ او ورورولي کړئ بیرته مننه کوم کاروان صاحب ته باید ډلۍ کوو چې کاروان صاحب باید وایي چې د مینې لمونځ به اوس د چا په اذانونو کوو د مینې لمونځ به اوس د چا په اذانونو کوو خدایه کافرې زمانې رانه بلال وړی دی راځه چې وکړو نن یو څو